د فرانس په جنوب کې یو وسلوال سوپرمارکټ کې خلک یرغمال کړي او 2 کسان یې زخمیان کړي دي. د هغه ښار چارواکي وایي په پیښه کې یو کس وژل شوی خو نور تفصیلات نه دي ورکړي. د فرانس وزیر اعظم د ترهګرۍ عمل ګرځولې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین څلورم ځل لپاره ولسمشر منتخب کېدو وروسته قام ته په وینا کې ویلي دي چې د خلکو رایو احترام به کوي او په هیواد کې د روزګار نوې مواقع پیدا کوي. دوی په خپل وینا کې د هیواد معیشت ښه کولو، د ملازمینو تنخواګانو کې د اضافي او صحت سهولتونو ښه کولو ژمنې هم وکړي. د هند وتلي مدني فعال انا هزارې د درغلیو پر ضد سخت قانون جوړولو او کروندګرو سره مرستو لپاره تر مرګه د نه خوړو اعلان کړی دی. په نوې ډیلي کې انا هزارې خبر اعلان وکړی کسانو کې بھلائی کے لیے زموږ کمپاین د کروندګرو د ښېګړې لپاره دی. موږ به د عدم تشدد له لارې خپل کمپاین چلوو. انا هزارې په 2011 کال کې د 15 ورځو لپاره د نه خوړو هړتال کړی وو. د استرالیا ژغورونکو د 15 ویل ماهیانو ژوند خوندي ساتلو لپاره کوششونه کوي. د استرالیا د مغربي ساحل سره نږدې تر 1.5 سل زیات ویل ماهیان بل ځای ته روان ول چې ځینې پکې ساحل غاړه کې گیر شوي دي. د چارواکو په خبره ځینې ویل ماهیان مړه شوي هم دي. دا په تیرو 9 کالو کې لومړی ځل دی چې ویل ماهیان په همدغه ساحل کې گیر شوي دي.